السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې وه چې په چمني باندې یا پر نالۍ باندې یا پر داسې له بل فرش باندې سجده روا ده که نه ده روا ده، سجدې سیات په راځي که نه په راځي. محترم وروره، که نالۍ یا فرش یا چمنۍ دا خپله کلک وله یا چې سړی سر پر ولګي هغه د مځکې کلکوالی په تندي کې احساسولی سي، بیا سجده په روا ده. او که داسې نه وله چې هغه د مځکې کلکوالی یې نه سوای کې احساسولی، نه سوای کې پیدا کولی، بیا نو سجده نه ده پرسوي. بیا به ووایم که فرش و، غالۍ وه، مسله وه، چمنۍ و، که دومره پوست و چې هغه لکه هغه پنډ پنډ اسفنجان چې دی سر پر کښېږدي هغه د مځکې کلکوالی نه شي پیدا کولی پکې، نو بیا سجده نه ده پرسوي. او که هغه د مځکې کلکوالی پیدا کولی سوای، هغه سړي ته ورمعلومېږي، نو بیا سجده په روا ده، هېڅ پروا نه لري. ته وایي عالمګیري جلد اول صفحه اویایمه الباب الرابع فی صفة الصلاة کې وایي ولو سجد علی الحشیش والتبن او علی القطن کې پر ورشو سجده وکوله او پر رړه باندې او پر پنباو باندې نه کې د مځکې کلکوالی په تندي کې معلومولی سوای، یعنې چې دا سر ولګوي، نو بیا لمونځ پرسوي دي که نه دی پرسوي. او دغه رنګه رد المحتار جلد اول صفحه 501 فصل اذا اراد الشروع في الصلاة. او دغه رنګه بحر رائق جلد اول صفحه 319 باب صفة الصلاة. او دغه رنګه حاشیة التحتوي على المراکي الفلاح صفحه 211 باب شروط الصلاة. نو دا نو باره تاسو ته اندازه درله کېږي چې چمنۍ څومره پنډ دی، څومره پنډوالی لري، یا نالۍ څومره پنډوالی لري، یا فرشونه څومره پنډوالی لري. بعضې فرشو لاندې هغه بل بلاګی هواري هغه پنډ شي، هغه ربړ غوندې شي، نو په هغه کې باره تاسو ته در معلومېږي چې اوس نو د مځکې حجم پیدا کېږي په تندي کې که نه پیدا کېږي. که د مځکې کلکوالی په تندي کې پیدا کېدلی سوی یا خپله فرش د غونه کلک و، نو بیا هېڅ پروا نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.